دا ورو سوال کړی دی او ډېر قیمتي سوال یې کړی، ډېر فایدهمند. وی زمونږ په دې ملکونو کې په دې اخترونو کې خلک قبرونو لځي او د قبرونو زیارت کوي، نو دا کار څنګه دی؟ الجواب، د قبرونو زیارت خو مستحب دی په دې نیت سره چې آخرت رعایت کم او مړي دپاره دعا وغواړم، که په دې نیت کې به خو مستحب او سنت دي. دیزې پورې خو مسله صحیح ده، خو چې کله دا زیارت د قبرونو د اخترونو سره وتړلی شي چې نه لازم به په دې اختر کې ځي او دا مړي انتظار کوي او دا د دې مړي په موږ باندې حق دی او اختر راغی او دا وشو دغه وشو، بیا بدعت دی. ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو دا ویلي دي چې زوروا القبور فانها تذکرکم الاخره، د قبرونو زیارت کوي، قبرونو د زیارت به تاسو ته آخرت رايدي، دا خو پیغمبر ویلي دي او دا عبادت هم دی، خو دا یې نه دي ویلي چې دا اخترونو کې لازم دي. نو زمونږ په دې ملکونو کې چې اخترونو سره دا کم زیارتونه تړلی شوي دي د قبرونو، دا ټول بدعت او خرافات دي. د اختر په سهار باندې دا اکثر د زنانه او دا ټول روان یو قبرونو لځو او پلانې ویده د پلانې اولنی اختر دی په قبر کې، نو دا به وځو څه به کوو؟ هلته بیا ناروا کارونه او بدعات او تلاوتونه ټول هغه کارونه به کوي چې هغه نه دي ثابت، ځکه چې په اصل کې دا بنیاد یې غلط دی، دا تله د دوی ناروا دي، ځکه چې دا تله بدعت دی، نو چې تله بدعت دی نو هلته به کارونه هم بیا داسې کوي غالبا چې هغه به هم بدعت. اوس دغه سورت یاسین ویلو، سورت الرحمن ویلو، هلته واویلا کوله او چغې واله واله موږ دې چاته پرېښودو، واله دا به څه کېږي، او باز لاړ شي په قبر ورته اوبه ورړوي، دا ډېره ناشنا خبره ده، په قبر به اوبه ورړوي. دلته موږ څو پیري لیدلي چې بس زموږ د دې خلکو د دې زموږ معنی د عجمو مړي کله ښخېږي او پیر د انډین یو مړی ښخو زه پاټین کې مقبره کې وو، نو بیا پې د اوبه نوستې دي دپاره چې راکاڼي په دې قبر باندې کښېني او مضبوط شي. د هغې نه بعد بیا هغه یو د ځان سره د دوکان نه یخې اوبه راوړي دا پې وراړئ، نو ما لکه دا څه کوې ته دا اوبه پې وراړئ؟ وایي دا موږ ته ویلی شوي دي چې څومره ته اوبه په دې قبر وراړئ او به یې یخې نو دا مړی تږی کېږي نه. د تاسو د ځان نه خبرې دي، مړي ته د اوبو څه ضرورت دی؟ مړي ته د دعا ضرورت دی، خو دغه موږ نشو کولی، موږ په بدعاتو کې تکړه یو. اوس ګوره مړي ته د څه ضرورت دی؟ د دعا. موږ ته دغه مه وایه، خو د صابون چکۍ دله چورلو، اسقاطونه کوو، اخترونو کې مقبرو ته ځو، څلوېښتمه کوو، دولسمه کوو، وجه دا ده دا ته یو ناشنا وجه ذکر کړم ځکه چې په دغې کې زمونږ خېټې هم ګرمې شي که نه، اوس څلوېښتمه کې خو بس شی حلالۍ که نه، نو دا مزه کوي. په دعا کې خو څه خوراک نشتی که نه، دعا کې څه خوراک شتي، خو دعا کې خو به ته لاس اوچتی او یا الله مړی وبخښه خو پکې شتي نه که نه، د مولوي صاحب خېټه پې غوړېږي او نه ستا غوړېږي. نو بیا به داسې چل کوي، دولسمه، یولسمه، اومه، نهمه، څلوېښتمه، شب قدر، روجې میاشت، اختر ورځې، دا ټول د پروګرامونو ورځې دي په اصل کې. خلک راجمع شي، بلکې دا خو پرېږده لرې مه ځه، څلوېښتمه خو ډېره غټه خبره ده، خو څلوېښت ورځې وشوې او اختر خو کېدای شي کال به کې تېر شوی. دا مړی چې ښخ شي او دا خلک واپس راشي کورونو ته او دیګونه بندي شوي او د دنیا را جمع شي، دې مړي ته څوک دعا کوي؟ یاره وایي دا وریجې دا کم دیګمار هم راوستی او غوړي پکې ډېر کړي دي، ښه مالګې پکې صحیح نه ده اچولې، ښه دا اوس تازه ګورې مړی ښخ شو، دوی راغلي دي تازه، او دې ټیم کې دله دعا نه کوي، ته صرف به څلوېښتمه کې به دله دعا کوي. هلته صرف پروګرام ګرم دی، مولوي صاحب هم خوشحاله دی، غوښې باندې شوي دي او پروګرام دی او به خلک ټول لا جمع شوي، او دا ټول بدعات او خرافات دي. بله فایده د یاده ساتئ،
دا اخترونه موږ له چا راکړي دي؟ الله راکړي دي. په دې اخترونو کې به خوشحالي کې غمونه به نه راتازه کې. مړي د هر چا شوي دي او دا د الله په تقدیر کې لیکلي اوس یو کور کې مړی وشو، دوه مړي وشو، درې وشو، زه په یو کور کې لس کسان مړه شو، لس، او بیا اختر راغی او یو پکې ژوندی پاتې شوی دی، نو دا یو بم په دې اختر کې خوشحالي کوي سره د دې چې لس مړي به شوي. ولې؟ ځکه چې دا شریعت دی. ته څه کې اوس مړی شوی دی د هغې د لاسه به ته ټول عمر واویلا او ویرونه هغه خوشحالي چې د شریعت په حدودو کې جایز هغه به ختمې. نو حاصل د جواب دا شو چې دا قسمه کارونه او د قبرونو زیارتونه او د دې بیا تړل د اخترونو سره دا ټول کارونه څه دي؟ ناروا کارونه او ټول بدعات. والله اعلم.